سلام خواته وکنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ وایم خیمه تاسو نوم زما مدتی خان. مسنون دندان پښتنه مې خو دې غونډه مدتین زما خو لیدلې ده زما ښکلې ده زمانه زیاته. ماجبینې ای ماجبین راشه لالا څه ته راشه که نه ګوره مونږ ته مېلمانه راغلې ده. وای مېلمانه راغلې ده. السلام علیکم. کېنه بس ته کېنه. دا ستا خور ده. دا زما خور ده. دا په مونږ په غون خاندان باندې ډېره ګرانه ده. دا خور خو دې داسې ښکاري ته وایي چې وارې نه چاړو کې ستري. دا چې کار دی که نه چې نیستي مې ده که نه نیستیم ده ټوټې نیسته ځکه لالا دا څه وایو؟ دا خیر دی بچه وایي به دا مېلمانه د خیر دی. بیا مدې دا کالي مالي اچولې ولې واده شوې ده. خو ما ته ډېرې بېعزتي وکړه ما لالا. بېعزتي به یې نه کوي وایم داسې کار دی دا کالي دا نیازبینه ده نو ځکه مې کوي. نو ته چې موږ نسبنې وکړه کالي دې لکولی شي. خیر دی که نه په کش مې ور اخېستې دي. وایم دې خور ته دې وایي چې پیالې چای خو پخه کړي که نه. زه اوسه ماجبین یو پیاله چای وله پخه کړه. ښه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. دلته راشه بله دا درانه کنه. د خدای نېکبخته وایم غټ سړی شو لالا د ماشومانو درد نه نوتې ته وګوره دا څلوېښتی د ماشوم شکل دی اچولی دی. دا هلته په لاره کې پروت و روان مې زه ستا غونته جینۍ مې ښه او دا څوک دي؟ دا زما دا ستا لیلا ده. ته خو ځان لاسې لالی. وایم یه چرمخې نري شه یه مرده کیه دا ستا ورور دی. دا زما لالا دی. وایم ته په رنګ کې یو شان یې دی بل شان یې ولې ستا پلار دوه ودونه کړي. نه مړه دا هر څه په شله خوله موږ چې کله غوا نیموله که نه نو ستا یې کم سر رسېدلی و؟ زما سر و. مړه مسلمانانو چې سر دې رسېدلی و دومره وږي در سمه رمباړې وي ورشه مړه څه وله راوړه. ولې ته پرې نه خورې چې ته به راسره نه ځې نو تا یې سر اخیستی و ما خو نه دی اخیستی. دا به صحیح ده او زه ځمه ته د کپو نه لګېږی ښه دا ملا ورک شولی ته تا ته داسې سړی ارامه شه زه دته دې خوا کښېنم زه دې خوښ شوم. ای شینا ولې نه ته مې خوښ شي. وایم یو تپوس نه کومه دې روتن چې زما خیال جوړ په ورکوټه دي پالنګ باندې کېجو د واسکټ یې ټولې بیا ته جوړې نه دي ایستې. مړه نو د خلکو بېعزتي خو مه کوه که نه. وایم زه خیر دی په تختې بیا دې په یو ځای وباسي. امین داسې دله دا خوله وامه ما سره ښکلې د مینې خبرې ورته مړې. وایم د مینې خبرې خلک په ډومبي ځله خو نه کوي ته خو ما سره په ډومبي ځل میلاو شوې مینې خبرې. وایم اوس زما کور ته ورځم که نه زما داسې خطرناک رور دی اینې ټیم تماچه ګرځي نو سبا بلې ورځ به بیا راشم که خوښه دي. ته بیا نه راځې. وایم واده وکړه. رښتیا وایې؟ بس چای به دې څکلی وی که نه مسلمانې هغه خور مې چای پخوي ښه مزېداره چای به مې در باندې څکلی وي. وایم هغه بې بڼو وږې خو وختي تللی اوسه پورې یوه پیالې چای تیاره نه کړه لاړمه. دقه زمونږ بېعزتي کې د جنۍ دلته قدم کېده دلته قدم کېده جنۍ سالم راغلي وسره په خوله شه د ګلې مانې دې پرېږده دلته قدم کېده. سرکوجیا څه کې غور خلک ستړي او ته ناستې څه کوې دا؟ الیا د میډا کاکا داسې کار دی که نه چې بندونه مې کړي دي خو وړې نه شم وایم غرور ته مې ناست یم خدای دې په ځان اخته کړي. بندونه دې کړي دي او ګني مني خو دې پکې نه دي ښودی. نه چکه ای تا خدای په سترګو ړوند کړه نو ته ماله په سترګو لا تږدي. دا ښکاره پکې څه دي دا وګوره دا خو پکې غونډ درې بنده مات کړي دا پاکونه څوک داسې کوي. زه پې پوهېږم دی که نه نو چې کېږي نو ډېر چې ته راشي چې کېږي پې نو پاکه پکې راځي دا ته وایم. دا څه کوې څه چل دی پنځونه دې وکړل بندونه مې کړي دی دي نه په سره وا ته څه ووایمه دا څه شی دی داسې تا باندې څه چل شوي د خدای بنده ماله پنځونه وریسته خبره واوره مړه وایم دا دې کار دی لالا زه څه مه ووایمه ښې وکړې نو واښه به مې نه ته دې پنځونو ته ګوره خدای بنده خلکه پکې یو بند مات کړي درې بنده څلور بند یې پکې مات کړي دي دا پنځونه څوک داسې کوي خلک یې دلته ماتوي که نه مردکي یې نه په کار کې بابا بس تجري ده خلينا اللي ما بقول بس وجدك عندنا وجدك شابه ده ركزة وجدك يا رانسي دقة مشلك انا
نه دا خلک څومره کېدی سړي ځه داسې کار وکړه ځه او لاړ شه روغ شه رېړه راوله بیا به یوسې ځه شبه تم ځه دا ښځینه لږ شانتې شو کومه غوا وږې د مسلمانه بی خو باسه دومره به یې او راخوشې به یې پاندونه کو یزویا دا څه ګوتې سټې جوله ګوړه خوړلې راسه نه بابا بس هسې را باندې د خپل لاسونه ډېر خواږه لګي ها او هغه خور دې څه شوه خور به مې هلته چېرته وي وختي مې د غوا د خولې نه راښکله ها ماجبینه لورې یا ماجبینې راشه اله لورې راشه کېنه چې یو څو خبرې وکړو شونډکه او هغه مردکې زوی مې څه شو ماشومه مرتکی پته نه لګي هسې پته نه لګي ما په پاندونو پسې لېږلی دی یزویا هغه خو تل تو کرې او دا نه شوې نو کله کله ورسره تم نه کله چې یو موټی پاندونه ورسره راوړې وعلیکم سلام کرې زوی مې راغی کېنه زویه څنګه هې بابا دا نه دا لامې دا نه جګړه مه کوئ دې ما سره پاندونه نه ته زه پاندونه په څونه ګلم نو دې ډېر نه شو چتولي خیر دې زویه زه به ورته ووایم دا دې کار دې زویه دې ورور سره زه کمزور یې ښه نو بس ګني به م ته چلې پاندونه به م ته کې زه به درنه صرف راوړم ولې هلکه جګړه مه کوئ جګړه خدایا جګړه مه کوئ زه زویه ولې مو هم ګورې خو زمانه مشرې ښه خیر دې خیر دې زویه زما خور شته بس صحیح ده بس چپ بابا دې پیکه ښه او که نه ولې؟ ما سره جګړې نه که پاندونې رسوي کم وخت کېنه په ارام ښه زویه خجا نو بس هلته مې پاندونه خیري زه ورځم چې هغه راوړم بابا ښځه ورشه زویه زه پاندونه راوړه غوا وګېرې شابه زویه زه راپسې بیا راولېږه ښه درځي راپسې زه راپسې درلېږم ماجبینې لورې چیرې پخه کړه چې څه کې هغه غوا مونږ بول کړي وال که یو او نو وګېره یې زویه نو ځه که نه هغه پاندونه خو سره وړه هغه غوا نه لوګې مري لشلې نه شمه ما ته پته نو چې وږي نو څه برې پرېږدي ای خورې خواله ور نه شي چې وږي داسې نه تېره دي کې زه ځم پاندونه راوړم ځه ورشه زویه روغ سره راوړه شابه پاندونه هله زویه خواله ور نه شي ګوره ښه اسراف یې وسکه یا لورې د ورونو سره ګزاره کوه او غوا ته خیال کوه ډغره در نه کړي دیوال پورې دې لیو نه کړي ښه زه ورشه پیاله چې سره راوړه خو راوړه په سر مې درد کېنه زویه رالې او رالمه پاندونه یې راوړل بچې دق عمره شانتې مې راوړل یا زویه لږ زیات راوړه هغه ماشوم خو تباه او برباد شو او په دې مارځي او راځي او هغه پټو وخوړه ښه ته د هغه ماشوم د کاتونه خبرې ولې داسې ښکلې جینۍ راغلې وه یا خدایه پاکه نو بیا مړه سمه ښکلې وه که نه ها نو د رښتې خبره مو سره کېږي یاره زویه دا به غټ کار وکړي چې زما را کوره باد شي تاله نه مړه ځان له خدایه پاکه زه تاله به وغواړو خو چې دې کور کې څوک د خدمت پیدا شي او که نه خو ګورې مردکي یې نه ورکوي مال یې راکوي زه ورکه مردکې راشي که نه نو هغه سره به هم سله وکړو نو چې بس کم یو بیا مخکې شوې اخور غریب هم دونه راووته پوچې هغه دقه شی داسې سینډل دی نو بس خدای دې رحم وکړي چې یو کس پکې کوره باد شي نو هغې باندې به اسانه شي یا زویه ته دلته کښېنه که نه او بره کلي کې خان محمد کاکا مړ دی زه د هغې دوا له ورځم راځم ښه ورشه دادا خو ګورې ته کې دوام ورته ونه کړي ولې ټوله ما ته وکړي چې الله مې دا کور آباد کړي خدای به دې زویه کور آباد کړي خو د دوا لیاق هغه دی چې هغه مړ دی ښه زویه ته کښېنه زه راځم خدای دې زر وبخي نو خدای دې زر وبخي یا الله هغه جینۍ راولې حقه ده وعلیکم السلام څنګه ولې هسې خوشحاله شوم درته وایي ما یې جوړې ګوزندې را باندې همدا راته وایي هغه مردکې ته شو همې پاندونو پسې لېږلی دی بهم غونځنین لیشتې دي په لار کې سیندونه دي لښتې دي چې ته پیپ کې نوم غلي ده توقې پځې زمیندارو له به کار وګورې یم که زما منې که نه ستا کشر ورور دی ورشه واپسې پټي ته په تا یې څه ډل دی زه نه ورځم زه تاسو یو څو د مینې خبرې کوم اله د مینې خبرې به سره اله کوم چې ته زما خبره ومنې مردکي پسې لاړ شي نو چې زه بیا راشم که نه نو بیا خو به مردکۍ بیا خو ما ته د مینې خبرې نه شو کولی نو ته عجیبه خبرې کې اوس راسه یو څو خبرې وکړه بس بیا به ځمه نه مردکي ته بل ته نور ګني وریبي هغه نور ګني سپین کي او ته تلې غونډې دوکه پاندونه راغله راځه قربان ور بشم خو پرون مې غونډه ورځ ته د خپل لاسونه نه دي دا مې خپلول ته راکړه که نه وای خدایه نو زه مردکۍ پسې ورځمه خو چې ګوره لاړه نه شوې مردکي سره د مینې خبرې مه کوه بیا به د ماښامه پورې دلته یم دا یا خو مې بیا څوم ناوخته کړې
زه خو سم ستړی کړم د خدای ظالمو. تاسو څه وکړل؟ ما څه وکړل؟ ها. ما دا ګنې ګېډې مې وتړلې که نه. دا خو ما هغه نه لیده هغه سړي تړلی. الې وای مې وخه اوس راته وایې چې څه وکړمه. پترۍ غونډه را غونډه که شبه پترۍ را غونډه کړمه. او بېګاله به پکې غوا سمدي. دا خو لږه نو. درکوه درکوه د بچا بابا ته یادوم ښه ته ما سره کار نه کوه. مه جاړه چغې مه ګوره یو توپ ته باندې ومه. نه نه جاړم نه بچ نه. شبه یو ګېډه به برابرې زه وړم کور ته. بچې ښه نو نه سم کوو. نو چې مه را غونډه وه که نه غر شي ګورې وژنمه دي. هغه جینۍ سره یې ګپ ولګوو. ما ورسره ولګوه ما ورسره ولګوه. جینۍ سره یې ګپ ولګوو. نو څه ویله ته؟ ملکه ماشومې مسلمانه په دې خبرو کې کار مه ساته. خبر یې نه پوهېږي په تماچه جوړم ښه. څوک په تمانچه وړي؟ تا تا د دې تمانچې نه زه یېرېږم. نه 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 یې وړم ښه مړه خواته به زه هغه ته ګېډې مې کړې هغه راځم. شبه لالا راشه دا په سر که. په سرومه خو ګورې دغه جینۍ راغلې وه ما له یې شپېلۍ راکړه. په سر که که نه ولې په مې بسړې دا خدای ظالمه. په سر که شبه نیغ ځه نیغ شبه دې دله وچغه. شکر الحمدلله دی خو لاړه. دی ما سره د مینې او محبت خبرې کوي. خور خو مې ولالته ګاونډیانو کره شملو پسې ولېږله. زما د کور صفایي کوم هغه یې کوم ځای هغه د ولاړه ده. دا کالي خوش شو ورته ما د غوام راسپړ. وای بابا کالی نشته. کم دی خدای ته برکه خوند نشته. هله دې بل ته ګوره. بابا څه چل دی؟ بیم بابا یو غواړم څه چل دی؟ بابا داسې کار دی که نه ها. والېسته چابوترې ده. نه یاره او د دې کالي چا پټ کړي دي. وای بابا ها. هر څه دې په شړه خو لګي ها جینۍ نشته. ها